خوږو لیدونکو سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته له مینه یوټیوب چینل څخه. د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل ویلي د پاکستاني پوځ په ګډون قطر او د افغان سولې نور لوبغاړي له طالبانو سره په دې لټه کې دي چې د افغانستان طبیعي زیرمې لوټې کړي. په کابل او د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې د جمعې له لمانځه وروسته لمونځ کوونکو لاریونونه وکړل او د فرانسې پر ضد یې شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې باید ژر تر ژره د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د منسوب کاریکاتور خپرېدل بند شي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون باید له مسلمانانو بخښنه وغواړي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه نن درېیمې ورځې ته داخل شوه. د کندهار امنیه قومندان تعدین خان وویل چې ګډو افغان ځواکونو د ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات پیل کړي او ګڼ کلي یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک کړي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي افغان حکومت له فرانسې سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې او خپل سفیر د افغانستان ته راوغواړي. حکمتیار چې د فرانسې له لوري حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي د غندنې په هدف یوې ناستې ته وینا کوله وویل حکومت د ژر تر ژره په کابل کې د فرانسې سفارت هم وتړي او د اعتراض په ډول دی له یاد هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړي. ملي دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په بدخشان، هلمند او بلخ ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تنبولي چې له کبله 42 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې مسؤلین وایي د آسیا پراختیایي بانک یا ADB د افغانستان په شمال ختیځ کې د کرنیزو محصولاتو لوړوالي په موخه 18.28 میلیونه ډالر وړیا مرسته اعلان کړي چې د اوبو مدیریت برخه کې به ولګول شي. د خیبر پښتونخوا وتلې ملتپاله شخصیت او قانون پوه عبداللطیف افریدي د پاکستان سترې محکمې د وکیلانو سازمان ټاکنې ګټلې دي. د یاد سازمان د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د PTM مشران او نور سیاسیون په روان وضعیت کې د ښاغلي افریدي ټاکنه د پوځ د کړنو پر ضد د جمهوریت بریالیتوب ګڼي او وایي چې نوموړی به وکړی شي د غیر قانوني کړنو مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې د پارلمان یو شمېر غړو د ویزې په برخه کې پاکستان خطرناک هیواد بللی او پر دغه هیواد یې د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې د پارلمان غړي ډومینګ بیلډ ادعا کوي چې پاکستان کې نه یوازې د اروپایي ټولنې پاسپورټونه پلورل کیږي بلکې په خبره د ورانکاري په فعالیتونو کې لاس لرونکو کسانو ته ویزې هم ورکول کیږي. روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 19 تنه له کورونا وایرس څخه رغېدلي چې له دې سره په ټول هیواد کې له دغو وایرس څخه د ژغورل شوو کسانو شمېر 14,258 کسانو ته ورسېد. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي که د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو لوري ورڅخه وغواړي حاضر دي چې د دوی ترمنځ د یوې بلې غونډې کوربتوب وکړي. په امریکا کې بندي پاکستاني ډاکټرې عافیه صدیقي په دوهم ځل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د سزا د بخښلو پاڼه استولې او له هغه یې غوښتي چې د بند پاتې موده یې ورته وبخي. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سلاکار بابر اعوان د یاد هیواد د مشرانو جرګې ته ویلي چې عافیه صدیقي د ترحم غوښتنې پاڼه لاسلیک کړې او د امریکا ولسمشر ته یې لیږلې ده. د ترکیې ازمیر کې د نن ورځې زلزلې د قربانیانو شمیر ښایي سلګونو کسانو ته ورسیږي. چارواکو ویلي چې دغه ښار کې تر 100 زیاتې ودانۍ نړېدلې چې اکثریت یې د خلکو د استوګنې اپارتمانونه وو. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونو په پاک رب سپارم. د الله په امان.